په خوست ولایت کې بزګران د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي خوښي ښایي، خو دوی د کرنې د لاسري کېدو په موخه په خپل وخت د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې غوښتنه کوي. د بزګرانو په وینا د معیاري تخمونو او کیمیاوي سرو په زیاتېدو سره به په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي، چې دا چاره به د دوی پر اقتصادي وضعیت لا مثبت اغیز وکړي. په دغه کې موږ لګیا یو موږ د ونو بوټي د زراعت موډل سبزي لرو. کې زموږ د هیله د مثال چې ډېر وګرځي وایي که چې زموږ سره که مستحق یې چېرته کوي وو زموږ سره باید مرسته وکړي، کومک وکړي، ځکه چې موږ په دغه کې ډېر تاوانونه کړي، ډېر مصرفونه پرې باندې کړي دي. څه ناڅه د دوی توجه غواړو چې موږ د مثال د زراعت په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي. موږ وهڅوي چې موږ د سبزي د باغچه د پرمخ باندې یوسو. بل لور ته د خوست ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال په اوږدو کې د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د 9000 څخه زیاتو بزګرانو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د یاد ریاست د مسؤلینو په وینا دا مرستې د کرنې د پیاوړتیا، د حاصلاتو د لوړولو او د بزګرانو د ملاتړ په موخه ترسره شوي دي. د اصلاح شوي تخمونو یو له هغو د بزګر دپاره له اساسي کارونو څخه دی. مهمه موضوع بزګر ته د کرکلې ورښول، یعنې عامه آګاهي پوهي ورکول مهم دي. هغه پروګرامونه د موږ الحمدلله دوامداره په هره ولسوالۍ کې وجود لري. په هره ولسوالۍ کې موږ د زراعت کارپوهان لرو، د حفاظي نباتاتو، د ځنګلاتو په هر بخش کې موږ متخصصین لرو. مو نمایشي قطعات خلکو ته وړاندې کړي دي، د دې په خاطر باندې چې د نوې ټکنالوژي یا له نوي ډیزاین څخه هغه پخوانۍ روایتي سنتي طریقې چې له هغو څخه خلک راواوړي، په نوې طریقه باندې کرکیله وکړي. د کرنیز چارو کارپوهان وایي که چېرته بزګرانو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه په خپل وخت ورسیږي، دا به نه یوازې د بزګرانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راولي، بلکې د هیواد د اقتصادي برخه کې هم مهم رول لوبوي.